دوحه کې د سولې هوکړې د لاسلیک مراسمو لپاره چمتووالی د مراسمو ته نږدې 10 هیوادونو استازي وربلل شوي دي. تقریبا د 115 هیوادونو په وړاندې باندې هغه توافقنامه چې د خارجي قواو د وتلو په نسبت باندې ده د طالبانو د امریکا د حکومت ترمنځ امضا سي. په افغانستان کې د سولې او ټاکنو په تړاو د سیاسي مشرانو غونډه په دې غونډه کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ابطال غوښتنه شوې ده. نتایج برآمده از تقلب به هیچ وجه قابل قبول نیست. او په نوې ډیلي کې د روانو نارامیو له امله د هند کورنۍ چارو وزیر د استعفا غوښتنه د دې هیواد یو شمېر ګوندونه وایي په پلازمینه نوې ډیلي کې د روان کړکېچ حالت له امله د کورنۍ چارو وزیر باید استعفا وکړي. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1498 هجري لمریز کال د کعبه تماو د 2020 میلادي کال د فبرورۍ 28 نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. وایاند سید ادریس سادات. امکان لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په سپارښتنه د سولې نوې شورا جوړه شي. دغه شورا به د سولې عالي شورا په پرتله ډېر کم شمېر غړي ولري او د افغانستان مهم سیاسي مشران به پکې شامل وي. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د دې شورا مشر به یا ولسمشر او یا هم کوم بل مهم سیاسي مشر وټاکل شي. په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لاسلیک مراسمو لپاره چمتووالی بشپړ شوی ده. د سولې مذاکراتو له جریانه باخبره کسان وایي دغه مراسم چې د شنبې په ورځ په دوحه کې ترسره کیږي ورته د نږدې 10 هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازي بلل شوي دي. په ورته مهال د پاکستان صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر هم دوحې ته رسیدلي، خو ویل کیږي چې عمران خان به بیرته پاکستان ته ځي او هوکړې مراسمو کې به یوازې د بهرنیو چارو وزیر ګډون کوي. سرچینې وایي په دې مراسمو کې به د وسلوالو طالبانو 15 کسیز پلاوی ګډون کوي او زلمي خلیلزاد یو شمېر افغان سیاستوالو ته هم بلنه ورکړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لاسلیک کېدو ته چمتووالی بشپړ شوی دی. په قطر کې د سولې له مذاکراتو باخبره سرچینې وایي د سولې هوکړه لیک د شنبې په ورځ لاسلیک کیږي او په دغه نیټه کې کوم بدلون نه راځي. په قطر کې د سولې هوکړې لاسلیک کېدو ته د چمتووالي په لړ کې د شاوخوا 28 بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې سربیره د معتبرو نړیوالو سازمانونو استازي دعوت شوي دي. د تقریبا د 115 هیوادونو په وړاندې باندې هغه توافقنامه چې د خارجي قواو د وتلو په نسبت باندې ده د طالبانو د امریکا د حکومت ترمنځ امضا سي. دغه یو مهم پړاو ده چې تر اوسه به ترسره کیږي او له دې نه وروسته به بیا د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره د بندیانو مرحله شروع کیږي چې 15,000 بندیان د طالبانو دي، 1000 بندیان دي افغانستان د حکومت لخوا نه دی. خدای دې وکوي چې دغه پړاو همدغسې په کامیابي باندې بدل سي او په کامیابي باندې پای ته ورسیږي. اوس خو موږ ګورو تقریبا دې ورځو کې الحمدلله د جګړه د نیست برابره شوې ده. قدم ډېر کم ځایونو کې وړې پیښې شوي دي، نو په دې وجه د هفته کامیابه ده. چې کامیابه ده نو بیا بل دلیل نه پاتې کېږي چې دوی وایي چې اوس کوم دلیل دی. خو دا امریکایانو زیات یو نوع طالبانو نه یو امتحان اخیسته چې دوی فیصله کوي، په فیصلې عمل کولی شي که نه شي، او خپل امریکایانو دا اعلانونه وکړو او طالبانو کړي دي، نو چې د هفتې په ورځ باندې دا معاهده دوی امضا کوي سره. پخوانی طالب چارواکي وایي زلمي خلیلزاد په قطر کې دغو مراسمو کې د ګډون په هدف یو شمېر افغان سیاسیون هم وربللي دي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له افغانستان څخه په دغو مراسمو کې څوک ګډون کوي. په افغانستان کې هم یو تعداد یو شمېر سیاسیون غوښتل سوي دي، خصوصا جناب خلیلزاد صاحب سره 2-3 ورځې مخکې موږ ملاقات و. هغه هم خلکو ته دعوت ورکوي، هغه هم ډېر زیات خلک دعوت کړي دي. زما په عقیده باندې ډېر زیات شمېر باندې به افغانان په همدغه مراسمو کې شرکت وکوي چې دا به ډېر د خوشحالي ځای وي.
هم د افغانستان د خلکو لپاره، هم د سیمې د هیوادونو لپاره، هم د افغانستان د سیاسیونو د مسؤلینو لپاره. لدې سره هم مهال د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سولې د هوکړې تر لاسلیک کېدو وړاندې د یو سفر په ترڅ کې قطر ته رسېدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سولې برخه کې پاکستان خپل رول ادا کړی دی. د افغان سولې پروسه کې مو خپل رول په سمه توګه ادا کړی او په دې سره په دې هیواد کې ناممکن کار ممکن شوی دی. موږ پریکړه کړې ده چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې به لاسوهنه نه کوو. عمران خان به د امریکا متحده ایالاتونو وسله والو طالبانو ترمنځ د تړون لاسلیک مراسمو کې ګډون نه کوي او ښایي زه خپله په دغه غونډه کې د پاکستان استازولي وکړم. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک مراسمو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف ګډون کوي. تر اوسه د نورو هیوادونو د استازو نومونه نه دي روښانه شوي. تمه ده د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته د طالبانو 15,000 او د افغان حکومت 1000 تنه زندانیان له بنده آزاد شي او تر هغې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. بلخوا د سیاسي رهبرانو په مجلس کې د سولې پر وړاندې د موانعو پر لرې کېدو او د ټاکنو پایلو پر ابطال خبرې شوي. د وحدت اسلامي ګوند د سیاسي کمیټې رئیس وایي د جمعیت اسلامي ګوند رئیس صلاح الدین رباني په کور کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او سیاسي رهبرانو مجلس کې د سولې پروسې پر باندې د تمرکز ترڅنګ د دې بهیر پر وړاندې د موجودو موانعو پر لرې کولو بحثونه شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزه ډله وایي په دې ناسته کې سیاسي رهبرانو په قاطعیت پریکړه وکړه چې د انتخاباتو تقلبي نتایج په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي، بلکې دا کار د سولې پروسې د سابوتاژولو هڅه بلل شوې. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار، حزب وحدت اسلامي رئیس کریم خلیلي، د سولې او پرمختګ اسلامي حزب، جنبش ملی ګوند، حزب وحدت مردم، نوی ملی جبهې مشرانو د جمعیت اسلامي ګوند رئیس صلاح الدین رباني په کور کې د سولې پروسې په تړاو د پیل کړو ناستو په دوام مجلس کړی دی. د وحدت اسلامي ګوند د سیاسي کمیټې رئیس وایي چې سیاسي رهبرانو او ملي شخصیتونو په دې ناسته کې د سولې پروسې باندې د تمرکز ترڅنګ د دې بهیر پر وړاندې د موجودو موانعو لرې کولو او د انتخاباتو نتیجې نه منلو باندې بحث او خبرې کړي دي. نتایج تقلبی به هیچ وجه قابل قبول نیست، همونطور که قبلا اعلان شده و باز هم اعلام کردن و در واقع صحبت کردن بر از که نتایج برآمده از تقلب به هیچ وجه قابل قبول نیست و بحث مهمتر تمرکز بیشتری که در شرایط ضرورت هست ایه که باید اولویت صلح نباید نادیده گرفته شود و تمام تلاش ها برازی شود که موانع هر چی که باشه از سر راه صلح برداشته شود و صلح را نباید هیچ چیز دیگه بیای قربانی بکنه. د سیاسي رهبرانو او ملي شخصیتونو په دې ناسته کې د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو او د انتخاباتي بحران حل باندې هم بحث او خبرې شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیکټ لومړی مرستیال وایي د انتخاباتو د تقلبي نتیجې اعلان څخه هدف د سولې پروسې سبوتاژ او د پروسې ځنډول وو چې سیاسي رهبرانو په قاطعیت پریکړه وکړه چې تقلبي نتایج په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. همچنان به خاطر تعامل با برخورد با بحران به وجود آمده از اعلان نتایج پر از تقلب انتخابات که یک هدفش گفته میشه سبوتاژ و به تأخیر انداختن پروسه صلح بود، روی از این بحث تفصیلی صورت گرفت و رهبران این را بار دیگه تاکید کردن و با قاطعیت فیصله کردن که اعلان نتایج تقلبی انتخابات این نتایج قطعا پذیرفته نمیشه. برای ملت افغانستان، برای تیم‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی مطرح و بزرگ افغانستان قطعا قابل قبول نیست. په ورته مهال سیاسي احزاب په اوسنیو شرایطو کې سوله ملي لومړیتوب بولي او د انتخاباتي لانجې یوازینی حل د انتخاباتو اعلان شوي نتیجې باطلول دي چې سیاسي رهبرانو په یو غږ د انتخاباتو نتیجې لغوه کولو غوښتنه کړې ده. رهبران و مسئولین احزاب سیاسی در افغانستان به خاطر جلوگیری از بحران در افغانستان رأی اعلام شده را باطل عنوان کردن و خواستار باطل شدن آنچه که کمیسیون نامستقل انتخابات بیان کرده شدند.
سیاسي احزاب او جریانونه په داسې حال کې د انتخاباتو اعلان شوي نتیجې د لغوه کولو غوښتنې کوي چې ارګ او سپیدار د سیاسي مشرانو او امریکا په غوښتنه د تحلیف مراسم د 2 اونیو لپاره ځنډولي دي. امریکایي پوځي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په اړه اندېښنو ته پام دی، خو د سولې تړون د لاسلیک ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی وایي د وسلوالو طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته پام دی، خو نوموړی سره له دې چې پوهیږي طالب جنګیالي څومره وړتیا لري ورسره د سولې تړون لاسلیکېدو څخه ملاتړ کوي. میلی د کانګرس غونډې ته ویلي دی د دې پلوی نه دی چې له دې ډلې سره د استخباراتي معلومات شریک شي. ټاکل شوې ده چې د واشنګټن او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې تړون د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شي. له وسلوالو طالبانو سره پخوانی بندي تیموتی ویکس او انس حقانی د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو د صلح هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون پخوانی استرالیایي استاد تیموتی ویکس چې یو وخت له وسلوالو طالبانو سره بندي و په یادو مراسمو کې د ګډون په هدف دوحې ته رسېدلی. د تیموتی ویکس هرکلي لپاره د بګرام زندان پخوانی طالب بندي انس حقانی هوایي ډګر ته ورغلی دی. د افغان جګړې 2 قربانیان انس حقانی او استرالیایي استاد تیموتی ویکس دواړه دوحه کې دي او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون پخوانی استرالیایي استاد تیموتی ویکس چې یو وخت له طالبانو سره بندي و د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک مراسمو کې د ګډون په هدف دوحې ته رسېدلی او بګرام زندان کې پخوانی طالب بندي انس حقانی هرکلي ته ورغلی دی. انس حقانی د دیني زده کړو محصل و چې په 2014 کال کې بهرنۍ ځواکونو د بحرین هوایي ډګر کې ونیو او همداراز تیموتی ویکس د افغانستان امریکایي پوهنتون استرالیایي استاد و چې طالبانو له کابله برمته کړ. خو د ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې مذاکراتو تر لغوه کېدو څو میاشتې وروسته تیموتی ویکس او د هغه امریکایي ملګری د انس حقانی په ګډون د 3 طالب مشرانو په بدل کې آزاد شول. د تیموتی ویکس او انس حقانی تبادله د دې سبب شو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون استاد تیموتی ویکس اوس دوحه کې دی او ټاکل شوی د شنبې په ورځ له انس حقانی سره یو ځای د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون په غونډه کې ګډون وکړي. د ولسمشر غني د لوړې مراسم به د مارچ له 9 نیټې هم وځنډېږي. د ملي وفاق مشر او د کاندیدانو شورا غړی احمد ولي مسعود وایي د ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره چې کومه نیټه ټاکل شوې ځکه پکې د ځنډ امکان دی چې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي او هغه وخت فضا بدلیږي. نوموړی له کابل نیوز سره په ځانګړې مرکه کې بین الافغاني مذاکرات مهم بولي او وایي له وسلوالو طالبانو سره د واشنګټن تر هوکړې وروسته په هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمېر د راکمولو بهیر پیلېږي. د ملي وفاق مشر او د کاندیدانو شورا غړی احمد ولي مسعود وايي امکان شته د ولسمشرۍ ټاکنو د لوړې مراسم له ټاکل شوې نیټې یعنې د قبل 19 نیټې نور هم وځنډېږي. نوموړي د کابل نیوز سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې او تر هغې وروسته بین الافغاني خبرو ته په کتو ممکن د ولسمشر غني د تحلیف مراسم له ټاکل شوې نیټې نور هم وځنډېږي. اگر واقعا جامعه جهانی میخواست که به انتخابات افغانستان رسمیت ببخشه خب مطمئن صلح از یک آدرس ملی از یک آدرس که میتونست اجماع به وجود میاد با صورت میگیره. آره که اینا میرن پروسه صلح را با اونجا شروع میکنن بعد میای بعد از امضای توافقنامه در واقع دیالوگ بین الافغانی شروع میشه بعد مسائل حکومتی معنی است که انتخابات افغانستان زیر خط قرار گرفت گپش تمام شد. من فکر میکنم که اینم بازم یک فشار است بالای خود طالبا که با توافقنامه حاضر شوند در غیر صورت اون مراسم تحلیف است. مسعود همدارس د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته بین الافغاني خبرې خورا مهمه وبللې او ویل له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته په هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د راکمولو بهیر پیلېږي او په دې سره به طالبان د بین الافغاني خبرو په لړ کې ځان د جګړې ګټونکي او د افغانستان واکداران وبولي. یعنی مرحله دوم خود توافقنامه در واقع دیالوگ بین الافغانی. اینا دیالوگ بین الافغانی چه رقم باید شروع شود؟ وقتی که طالب که میایه میگه من در واقع جنگ در مقابل ایالات متحده آمریکا بردم. در یک کنم تعهد در ارتباط به این مسائل آتش بس گپام نیست. او با سلاح خود میاد میگه. اینا او چطور میتونه که بیایه با ما و شما یک دیالوگ ایجاد کنه
و قناعت کنند، در حالی که خود پیروز میدان میدانند. پس دیالوگ بین الافغانی در اطار یک حالت آشفته و اینکه طرف کسایی که جمهوریت میخواهند یا قانون اساسی میخواهند یا در مدت 20 سال با ارزش آمدن، اینا که یک پارچه نیستند، تقریبا چندین پارچه هستند. پس کی میتونه که در واقع نمایندگی از تمام این مردم این طرف بکنه و بالاخره دیالوگ بین الافغانی از یک آدرس مشخص باید صورت بگیره؟ در کجاست اونا؟ اینا آخر نیست. طرف طالب که یک آدرس مشخص داره بالاخره، اما این طرف نداره. مسعود همداراز له اوسني بحران څخه د وتو په هدف له مشرانو څخه د مشارکتي حکومت د جوړېدو او یا د یو بل میکانیزم له لارې د مناسب حل غوښتنه وکړه. این انتخابات ما میدونیم از اول تا آخر در واقع اصلاح شدنی نیست. این کمیسیون هم در واقع نمیتونه که مستقل باشه و نظام انتخاباتی درست است و شما مداخله کردین. این انتخابات در واقع نمیتونه که افغانستان به جای برسونه. بهتر است که بیاین اینمی رهبرای افغانستان بیاید در چارچوب یک حکومت مشارکتی به توافق برسین، روی از طریق هر میکانیزمی که هست بیاین این کارا بکنین قبل از اینکه افغانستان به بحران میره. احمد ولی مسعود داس محل له ټاکل شوی نیټې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبره وکړه چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. په همدې حال کې د ننګرهار کسبګر او هټیوال وایي د اورکم اونۍ کې کاروبار ښه شوی دی. د کسبګر او هټیوالو خونې مسؤلین وایي د اورکم په موده کې د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي او دا د پر دایمي اوربند بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د اورکم اونۍ د خلکو له هرکلي سره مخ شوې ده. د کندهار د شولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې به هره ورځ جګړې روانې وي، خو له تېرې یوې اونۍ راهیسې تاوتریخوالی نه دی شوی. پوره تفصیل په دې ریپورټ کې. دایمي سولې ته په اتنونو هرکلی کوي. د ننګرهار کسبګر او هټیوال وایي د وسلوالو طالبانو نړیوالو او کورنۍ ځواکونو ترمنځ د اورکم اونۍ کې کاروبارونه ښه شوي دي. دوی وایي نړیواله ټولنه دې د سولې مذاکرات مخ ته وړي، خو د جګړې ښکېلې خواوې دې د اورکم موده اوږده او دایمي اوربندې وکړي. دغه ورځې زموږ مطلب او د دې غونډې ټول مطلب هم دا و چې باید دغه ورځې اوږدې شي او دایمي اوربند دپاره بدل شي او په ژبن کې ټولو ذیدخلو خلک چې هغه کې د فعلا په مذاکراتو کې دي هغوی د خپل مذاکرات کوي، اما اوربند دوامدار کی. زمونږ راټولېدنه فقط د دې په خاطر و د اصناف او هټیوالو د خونې استازي چې راټول شوي، فقط هدف مو دا و چې دغه تاوتریخوالی اونۍ باید په دایمي اوربند بدل شي ترڅو وشو کولی د افغانانو د مسلمانانو د یو انسان په شکل په صفت سره په دې ټولنه کې په آرام خپل ساه واخلو. په ملي شورا کې د خلکو استازي هم د اورکم ملاتړ او د دایمي سولې غوښتنه کوي. دوی وایي نړیواله ټولنه دې د افغان سولې په تړاو د روانو مذاکراتو هدف په بشپړ ډول افغان سوله وګڼي او د سولې مذاکرات د خپلو ګټو قرباني نه کړي. د خپلو خبرو نه مطلب دا دی چې موږ دغه کوم نظام چې لرو دغه ملاتړ کوو او دغه نظام د چتر لاندې صلح راشي. او زه په ښکاره ټکو کې وایم چې که چېرته واقعي صلح راځي موږ بیا هم افغانان آماده دي چې یو کال کې 2 کالو کې دننه بیا سرتاسري انتخابات وشي او هر سړی د خپل ځای وټاکي. څوک چې چاته رایه ورکوي دا د دوی حق دی. موږ دغسې صلح غواړو، داسې صلح نه غواړو چې کور په کور سره دښمني او بیا هغه زړې تجربې تکرار شي. دایمي اوربند غواړو او دایمي اوربند نه په خوله باندې غوښتلو خبره ده چې وی غواړو هر څوک د خپل کلي نه شروع کړي. زمین خاص یو افغان دی یو وګړي په صفاته دې نه وروسته چې یو ورځ ژوند مې وي نور زه خپل کلي کې نور دیشي لغه نه ورکوم دې پرې نه تړم چې دا به اوربند مال خلک ورځي هغه کوي وزه د کلي نه شروع کیږي. معلم ګل چې د روداتو ولسوالۍ یوه دښته کې میږي پیایي وایي سوله ورته ځکه مهمه ده چې څو ځله یې په څارویو په دښتو کې ماینونه چاودلي او زیان یې ورته اړولی دی. نو سوله خو د موږ لپاره د تاسو لپاره ډېره پیدامنه ده ځکه چې بمونه اول ځي په عامو خلکو اول ځي په مالدارو اول ځي په کډوالو په دې لارو کې چې موږ ګرځو راګرځو په دې لارو ځو راځو ډېر ځای خطرو سره موږ مخ شوي پوه شوې او دا خبره ده. نو سوله ښه شی ده، سوله ډېره موږ لپاره غټه پایده ده. له دې سره په ورته مهال د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د اورکم اونۍ د خلکو له پراخ هرکلي سره مخ شوي. د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تر دې مخکې به هره ورځ په دې ولسوالۍ کې جنګ روان و، خو له تېرې یوې اونۍ راهیسې تاوتریخوالی نه دی رامنځته شوی. انسان خپل غریبۍ ته نشي وتلی،
نو سوله خو امن دی، امن کې خو ورور هر سړی ځي خپله خواري کوي، خپله دنده کوي، خپله غریبي کوي، خپل بچیانو ته رزق راوړي. موږ په رزق پسې روان یو، واجب هغه ډب په مین کې وسېږو. موږ په رزق پسې روان یو، هغه درب د جنګ قربانیان شو. ورباندې موږ ته ګټه رسي، ورباندې وغځېږي چې موږ د خپلو دوستانو سره ووینو. جنګ دې ورک سي، بالا پټاونه دې ورک سي، چې هر سړی سوله نه کوي، هغه چې خدای وشرموي د افغانستان که مشر دی که کشر دی. د تاوتریخوالي د کموالي یا ورکم اونۍ داسې مهال د خلکو له پراخ هرکلي سره مخ شوي چې د تېرې شنبې ورځې راهیسې هیواد کې د امنیتي ځواکونو، بهرنۍ ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي کمېدو اونۍ پیل شوې او د راتلونکې شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کیږي. د ملي دفاع وزارت سرپرست او د امریکایي ځواکونو قمندان د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې پلي ګرځېدلي دي. ملي دفاع وزارت وایي اسدالله خالد او جنرال سکاټ میلر د کابل ښار په مختلفو سیمو کې پلي ګرځېدلي، له عامو خلکو سره یې لیدلي او د اورکم او تاوتریخوالو کمېدو اونۍ په اړه له خلکو سره خبرې کړې دي. چارواکي وایي دوی او امریکایي لوری د وسلوالو طالبانو لخوا د جګړې د کموالي له امله راضي دي. د روغتیا وزارت وایي له تېرې ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې د کرونا 15 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي له دې پیښو 10 په کابل کې ثبت شوې وې چې د 5 هغو پایلې منفي وې او په نور یې تر څېړنې لاندې دي. دوی وایي په هرات، بغلان او غور کې هم د کرونا شکمنې پیښې ثبت شوې، خو تر اوسه یې پایلې روښانه نه دي. زمیر کابلوف د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو د سولې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. په قطر کې د روسیې سفارت وایي مسکو د سولې هوکړې د لاسلیک نظارت کوي او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د روسیې په استازیتوب په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په ورته مهال د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې د افغانستان په اړه د قطر هیواد له مرستو او همکاریو مننه وکړه. دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ لاسلیک شي، مسکو د دې هوکړې لاسلیک څخه د جدي نظارت ډاډ ورکړی. قطر کې د روسیې سفارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف د تړون لاسلیک مراسمو کې چې د فبرورۍ په 29مه ترسره کیږي ګډون کوي او د هوکړې د لاسلیک له مراسمو به جدي نظارت وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک مراسمو ته چې د فبرورۍ په 29مه ترسره کیږي ګډون وکړي او نوموړی به د دې جریان ناظر وي. له دې سره په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان مسئلې د حل په برخه کې د قطر هیواد له هڅو قدرداني کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې ویلي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو او سولې ټینګښت برخه کې د قطر هیواد هڅې ستایلې دي. نن مې د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره د سیمې په حالاتو خبرې وکړې. د افغان سولې خبرو د کوربتوب، اسانتیاوو او پرمختګ برخه کې مې د دې هیواد د هڅو او همکاریو مننه وکړه. ټاکل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د فبرورۍ په 29مه لاسلیک شي او دغه مراسمو ته پر روسیې سربیره د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي دعوت شوي دي. ټاکنیز بحران د سولې مذاکرات زیانمنولی شي. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د سولې پروسې د بریا په درشل کې په هیواد کې روان ټاکنیز بحران د سولې مذاکراتو په زیان بولي. مسعود له سیاسیونو غواړي چې ټاکنیز بحران ته معقول او د خلکو منلو وړ حل لار پیدا کړي. په ورته مهال احمد مسعود پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د جګړې ختمېدو او د سولې ټینګښت لپاره له راتلونکي پیلېدونکي بین الافغاني مذاکراتو څخه په بشپړې بېطرفۍ څارنه وکړي. د دویم مقاومت شورا د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق په درشل کې روان انتخاباتي بحران د سولې پروسې په زیان بولي. د دې شورا مشر او د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په کابل کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک کېدو وروسته د سولې پروسه جدي پړاو ته ورننوځي، خو په کور دننه روان انتخاباتي بحران د سولې مذاکراتو په ضرر دی چې باید سیاسون ورته مناسب او د خلکو منښت وړ حل لار پیدا کړي. ما بحران ناشی از انتخابات
به شدت به ضرر مذاکرات صلح میدانیم، به ضرر صلح این وطن میدانیم و به ضرر امنیت و آسایش مردم خود میدانیم و خواهش ما همیست که سیاسیون به خیر انشاءالله به یک راه معقولی که مقبول ملت و مردم باشه انشاءالله برسند. احمد مسعود د بین الافغاني مذاکراتو پیل لپاره په ملي کچه د یو استازي مذاکره کوونکي پلاوي ټاکل کېدو باندې ټینګار سره هممهاله له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو او د سولې ټینګښت لپاره د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو څخه په بشپړې بېطرفۍ څارنه وکړي. ما انتظار داریم که جامعه جهانی با حفظ بی‌طرفی خود روند گفتگوهای بین الافغانی را کمک ببخشند تا مذاکرات صلح بهتر انجام شود و ما و شما هر چه زودتر شاهد ختم جنگ و آمدن یک دولت قدرتمند، یک دولت منسجم، یک دولت اسلامی مشخص و واقعی باشیم و ان شاء الله خدا بخواهد که جنگ از کشور ما و شما برچیده شد. د دویم مقاومت شورا مشر او د احمدشاه مسعود زوی ډاډ ورکوي چې د سولې په لار کې او د جګړې ختمولو لپاره له هیڅ ډول کوښښونو دریغ نه کوي. خو ژمنه یې دا ده چې په هر ډول شرایطو کې به د خلکو ترڅنګ واوسي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د امرالله صالح منتقدینو په اړه شکایتونه رد کړي دي. وروسته له هغه چې د بخښنې نړیوال سازمان څارنوالۍ ته پر ټولنیزو رسنیو د امرالله صالح د منتقدینو پر معرفي کېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان لوی څارنوالۍ دغه شکایتونه ځکه رد کړي چې د زرغون بهیر لخوا ثبت شوي او خپله متضرر کس شکایت نه دی ثبت کړی. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې شخصیتونو ته سپکاوی جرم بلل کېږي، خو په خبره یې متضرر کس باید خپله شکایت ثبت کړي. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کېږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د هند په پلازمینه نوي ډهلي کې وضعیت په بشپړ ډول عادي حالت ته نه دی راغلی. په نوي ډهلي کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د تېرو 4 ورځو مذهبي تاوتریخوالو کې 22 کسان وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. ډیری دغه پیښې د ډهلي په شمال ختیځو سیمو کې شوي چې مسلمانان پکې ډیر میشت دي. ریپورټونه وایي د توندلارو هندوانو قهرېدلو ډلګیو په دې سیمو کې د مسلمانانو په استوګنځایونو او نور املاکو بریدونه کړي او څو جوماتونه یې هم زیانمن کړي دي. د اپوزیسیون کانګرس ګوند یوې مشرې سونیا ګاندي د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې غوښتنه وکړه چې د کورنۍ چارو وزیر باید د دغو نارامیو له کبله استعفا وکړي. وروسته خبر دا چې له چینه بهر د کرونا ویروس چټکې خپرېدا په نړیواله کچه اندېښنې ډېرې کړي دي. پاکستان، سویډن، ناروې، یونان، رومانیا، الجزایر او په لاتین امریکا کې برازیل د دې ویروس د مثبتو پیښو د ثبتولو راپور ورکړی دی. سویلي کوریا ویلي چې د دې ویروس 1590 پیښې ثبت کړي او ایراني چارواکي وایي هیواد کې د کرونا د قربانیانو شمېر 22 تنو ته لوړ شوی دی. ایران او پاکستان دواړو د کرونا د پراختیا او د مخنیوي لپاره په ځینو ښارونو کې ښوونځي، پوهنتونونه او نور ادارې رخصت کړي او سعودي عربستان اعلان کړی چې د دې ویروس د ورتګ د مخنیوي لپاره د لنډ مهال لپاره د عمرې حج مراسم او د بهرنیو اتباعو لخوا په مدینه منوره کې مسجد النبی ته ورتګ ځنډولی دی. له دې سره سم اوسنۍ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو رابولم له کابل نیوز څخه د پاتې سیاسي او خبري خپرونه لیدو ته. تر بیا د خدای